سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل سیالۍ په لړ کې به سبا خپله درېیمه لوبه د 5 لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت سهار 5 بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وړ ورځ وویل چې افغان لوبغاړي د نړیوال شل جام سیالۍ کې د خپلې درېیمې لوبې په مخه کربین ښار ته ورسېدله، چې هلته بیا د 5 لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته شي. همدغه رنګه په نړیوال شل جام کې افغانستان، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز، یوګانډا 5 لوبډلې په یوه ګروپ کې لوبېږي. ویسټ انډیز نن نیوزیلینډ ته ماته ورکړله او دویم پړاو ته یې لاره پیدا کړله. افغانستان کم سبانۍ لوبه کې 5 لوبډلې ته ماته ورکړي، نو دویم پړاو ته به لاره پیدا کړي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه راز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه شل جام په لومړۍ لوبه کې یوګانډا لوبډلې ته ماته ورکړله، په دویمه لوبه کې بیا د نیوزیلینډ لوبډلې ته ماته ورکړله. د یادونې وړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانې جون میاشتې په 18مه نیټه په خپله 4مه لوبه کې د ویسټ انډیز لوبډلې سره مخ شي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ، د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.